بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې خپل ځان به له ستونزو ساتي. ځان ته به په خپله ستونزه نه پیدا کوي. یو کس یې روغتون ته بوت، له معایناتو او ټسټونو وروسته د هغه پایله داسې وه لکه هغه چې د ذهني بوج او شکر په څیر د ناروغیو ښکار شوی وي. د دې یو لامل دا و چې هغه په خلکو کې د عیبونو لټولو عادي شوی و. له همدې امله دې بیچاره ځان په دردناک عذاب کې اچولی و. له میرمنې څخه به تنګ او تل به په غټه او وړه خبره له هغې سره جنګ کو. فلانی قاب ولې مات شوی، حجره ولې پاکه نه ده، کوټه ولې ناپاکه ده، یا زما جامې دې ولې پاکې نه دي وینځلي، ولې دې صحیح اسري کړي او وتو کړي نه دي. دې ته ورته له اولادونو سره هم لاس او ګریوان و. یو زوی ته وایي چې ولې تا داسې وکړه، بل ته وایي چې تا ولې داسې وکړه. دا خو د ده د کور له وګړو سره رویه وه. له کوره د باندې ملګرو او همکارانو سره د ده رویه له کوره څو چنده زیاته بدحاله وه. هره خبره به یې ځان ته اړوله او فکر به یې کوه چې ملګری په دې خبره کې ماته اشاره کوي. یو متل دی وایي که زمانه تا پسې مزل کوي خو سمه ده، که نه نو ته د زمانې پسې روان شه. زما یو ملګری هغه به تل داسې یو متل کوه چې هغه له خپل نیکه څخه اورېدلی. کله چې په هغې موضوع باندې بحث پیل شي، هغه له سوزه ډک آه وکړي او ووایي د کم لاس چې د لرې کولو وس نه لرې له هغه سره روغبړ او مصافحه وکړه. ما چې په متل باندې غور وکړ نو په هغې کې راته د ریښتیا څرک ښکاره شو. ریښتیا هم که موږ او تاسو حالاتو سره ځان عادي نه کړو، د حالاتو تیری ونه زغمو، په حالاتو باندې د خاورو اړولو عادي نه شو، نو ډیر ژر به د نه ختمیدونکې ستړیا ښکار شو. داسې به ستړی شو چې له ځایه به نه شو پاڅېدلی. وړې وړې خبرې له پامه وغورځوئ او ځان ورسره عادي کړئ. په وهم او ګمانونو پسې مه ګرځئ. که داسې مو وکړل د ژوند خوښي او کامراني ستاسو مقدر دی. د ځواني په درشل کې قدم ایښودونکي یو ځوان یو عالم سره خبره شریکه کړه چې له هغه سره د ژوند د ملګري په ټاکلو کې مرسته وکړي. هغه عالم ورته ویلې ستا په خیال باید ستا میرمنه کم صفتونه ولري. ځوان ورته وویلې زړه راښکونکې څیره، بښنه غواړم، ریښمینې نرمې تورې زلفې، ګلابي بدن، ګولۍ ګولۍ سترګې، نرۍ نرۍ وریځې، داسې خوندوره ډوډۍ پخه کړي چې ګوتې ورسره وخورم. خبرې چې کوي نو د ګلاب په څیر خوشبویي ترې راشي، لکه د خوږو اوبو چینه چې نرۍ نرۍ بهیږي. له کوره چې اوزم نو زما د کور حفاظت او د مور پالنه وکړي، زما خبره ومني او بده مې ونه غواړي. او دا هم چې د دین علم د هغې شخصیت ته اوچتوالی وربښلی وي، عقل یې داسې وي چې ارمان ورپسې وشي. لنډه دا چې دې ځوان د ښځو مجموعه صفتونه په یوه ښځه کې راټول کړل او عالم ته یې وړاندې کړل چې زه داسې ښځه غواړم. هغه عالم ورته ویلې زویه ستا مطلوبه شی ما سره دی. هغه ځوان سم دواره پوښتنه وکړه چیرته دی؟ عالم ورته ویلې د الله په حکم جنت کې دی. په دنیا کې د داسې ښځې شتون ناشونی دی. په دنیا کې چې ژوند کوي نو ځان د تیریدنې سره عادي کړي، ستونزې مه پیدا کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړنلاره همدغه وه. هغه به په دنیاوي معاملاتو کې ډیر وخت نورو ته تیریده. داسې هم شوي وه چې کله کله به د سهار په مهال د سختې او لږې په حالت کې کور ته لاړه، نو هلته به یې پوښتنه کوله چې د خوراک لپاره څه شته.
کور والا به چې د نه ځواب ورکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل نو زه روژه یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وړو خبرو له امله ستونزه نه پیدا کوله. داسې به یې نه ویل چې ډوډۍ دې ولې نه ده پخه کړې. یوازې د همدې خبرې په کولو سره به خبره ختموله چې نو بیا زه خو روژه یم. داسې نه و چې یوازې د کور له وګړو سره یې داسې ښکلی سلوک کوه، بلکې د عامو خلکو سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلوک همداسې و. ابن هشام په خپل سیرت کې لیکي چې عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه په جلیل القدره صحابو کې یو صحابي هغه فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د تبوک په غذا کې برخمن. یوه شپه موږ د احذر په دښته کې روان خلکو مزل ته دوام ورکړی و. زه خوبیولی غوندې شوم. زما اوښه به چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې سره نږدې شوه نو زه به ناڅاپه رابیدار شوم او له دې ویرې به مې خپله اوښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له اوښې نه لرې کړه چې زما د اوښې د دالان لکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پښې سره ونه لګي. دا صحابي فرمایي په لاره کې زه بیا خوب ونیولم. همدغه شیبه زما اوښه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له اوښې سره ټکر شو. د دالان لرګی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له پښې سره ولګېد. د تکلیف د شدت څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولې څخه بې اختیاره د اوف غږ ووت. دې سره زه ویښ شوم او د پریشانی په حالت کې مې ویلې ای د الله رسوله ما ته د بخښنې دعا وکړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه د اخلاص وویلې زه روان شم. هو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې همدومره وویل چې روان شه او خبره یې ختمه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې مسئله جوړه نه کړه چې زه دې ولې په تکلیف کړم او دا یې ورته ونیلې چې اخوا ته څومره لویه لار ده ولې ما سره جفت روان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان په ستونزه کې ښکیل نه کړ. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دایمي کړنلاره. همدارنګه د بخاري حدیث دی. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مبارکو صحابو کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره ناست و. یوې ښځې څادر راوړه او ویل یا رسول الله ما ستا لپاره دا څادر په خپلو لاسونو جوړ کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څادر واخیست. ډیره اړتیا یې ورته لرله. کور ته لاړ، څادر یې واغوست او بیرته د باندې راغی. چې کله د باندې راغی یو سړي ویلې ای د الله رسوله دا څادر ما ته راواغونده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې خامخا یې واغونده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سم د واره کور ته لاړه. نوی څادر یې لرې که زوړ یې واغوسته او نوی یې غوښتونکي سړي ته ورکړه. صحابه و کرامو دغه کس ته ویلې چې تا ښه کار ونه کړ. تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه همغه نوی څادر وغوښت په داسې حال کې چې تا ته معلومات شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوالي نه بېنوا کوي. هغه کس ویلې قسم په الله ما دا څادر یوازې دې لپاره وغوښت چې په کومه ورځ مړ شم نو دا به مې کفن شي. کله چې دا سړی مړ شو نو د کور وګړی ورته له همدغه څادر څخه کفن ورکړه. ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستونزه جوړه نه کړه. دا یې ورته ونه ویلې چې دا خو همدغې ښځې ما ته راوړه، زما ورته اړتیا ده، زما ورته ضرورت دی. خبره یې اوږده نه کړه بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته لاړه. خپل هغه زوړ څادر یې واغوسته او دا نوی راوړه. چا چې ترې غوښتی و هغه ته یې ورکړه. همدارنګه د مسند احمد حدیث دی. یوه شپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته د ماسخوتن لمونځ ورکوه. دوه کوچنیان جومات ته رادننه شول. دا د فاطمې رضی الله تعالی عنها دوه ارجمندان زامن حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما وو. دواړه د خپل بابا خواته راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې سجده کوله دواړه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ملا سپارېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې له سجدې نه سر پورته کړ
دواړه به یې په نرمي سره ونیول او یو اړخ ته به یې کینول او بیا به یې دوهمه سجده وکړه. کله به چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دویمه سجده کوله نو بیا به دواړه ورته په ملا سپار شو. لمونځ مکمل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه په خپل غیږ کې کینول. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه پورته شوی او ویل ای د الله رسوله آیا زه دغه دواړه تر کوره ورسوم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلی شو، څه ځواب یې ورنکړ او د دواړو کوچنیانو حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما لوبې کولې. لږ شیبه وروسته چې په آسمان کې برېښنا وپړقېدله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړو ته ویلې ځئ خپلې مور خواته لاړ شي. دې سره دواړه کوچنیان پورته شول او خپلې مور ته لاړل. وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند. نو ګرانه پلاره که کله ته مونځ کوي یو ماشوم ستا تر مخه تیریږي یا یو ماشوم ستا په اوږو باندې سپریږي یا ته چې تشهد ته ناست یو ماشوم ستا په غیږ کې ځان غورځوي نو ځان ته ستونزه مه جوړوه. ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند وګوره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند نه عبرت واخله. د نسائی حدیث یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حسن یا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه له ځان سره واخیست. د ماسپښین یا د مازدیګر لمانځه ته روان شو. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ځای ته لاړ د مانځه لپاره دا کوچنی یو اړخ ته کېنه او تکبیر یې وکړ. تر ډیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اندېښمن شو چې څه خبره نه وي شوې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سجده ولې دومره اوږده کړه. شیبه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سجدې نه سر پورته لمانځه نه چې فارغ شو ځینې صحابه و کرامو پوښتنه وکړه ای د الله رسوله دومره اوږده سجده تا له دې وړاندې نه وکړه. آیا کوم نوی حکم راغلی چې دا سجده دې دومره اوږده کړه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نه داسې به نه کېدل خو زما زوی زما په اوږو باندې سو ما ژر پورته کېدل مناسب ونه ګڼل تر څو چې دا خوښ شي. وګوره د محمد رسول الله ژوند ته ځان ته ستونزه مه جوړوه. والله که موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړو د هغه سیرت ولولو په خپل ژوند کې عملي کړو د ژوند نه به خوند واخلو د ژوند په زرینو اصولو باندې به پوه شو. او که موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې پوه نه شو هغه په خپل ژوند کې عملي نه نو همیشه به په خپل ژوند کې غمجن زړه تنګي او د تنګسیاو سره به الله رب العزت دې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې روان کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو دې ویدمې نه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام هانی کره راغی. دا حدیث د طبرانی په معجم الاوسط کې او د حاکم په مستدرک کې موجود دی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام هانی کره راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وږی و ویل زموږ د خوراک لپاره څه شته؟ ام هانی ځواب ورک د ډوډۍ یو څو وچې ټوټې شته دی خو دا چې دا د ډوډۍ څو وچې ټوټې ستا مخې ته کیږدم ما ته شرم راځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام هانی ته ویلې هماغه د وچې ډوډۍ څو ټوټې راوړه. ام هانی رضی الله تعالی عنها د ډوډۍ هماغه وچې څو ټوټې راوړې اوبو کې یې خیشتې کړې د پاسه پرې مالګه واچوله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یې کېښودې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوړلو پیل وکړه. بیا یې ویلې لکه تغ شته دی؟ ام هانی رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله لږ سرکه شته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هماغه راوړه. ام هانی چې سرکه راوړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډوډۍ سره ګډه کړه او په خوړلو یې پیل وکړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته یې الحمدلله وویل او بیا یې ویلې سرکه ښه قطع دی. هو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند به چې هر ډول تیراوبی هر ډول خواړه به چې ول نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خوړل همغه به یې غوره ګڼل
معاملات به یې هغه ډول پر مخ وړل څه ډول به چې پر مخ تلل ستونزه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه جوړوي. اوس تا ته وایم پلاره او مشره وروره که ته یو ورځ کور ته ناڅاپه راشي او په کور کې پوښتنه وکړې چې د خوراک لپاره څه تیار دي، که ستا کورنۍ هغه څه پخ کړي وي چې ستا خوښیږي نه، ته به په کورنۍ کې څه حال جوړ کړي، څه غوبل به جوړ کړي. نه ځان ته ستونزې مه جوړوه. محمد رسول الله به چې کله وږی کور ته راغی د ډوډۍ پوښتنه به یې وکړه چې د خوراک لپاره څه شته، ازواجو مطهراتو به وویلې نه، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمیل چې زه روژه یم. که یو ورځ په خوراک کې لږ مالګه کمه شي یا ډیره شي ته به په کور کې څه حال کوي؟ نه راشه د محمد رسول الله ژوند مطالعه کړه، په دې کې د کامیابي او سرفرازي ده. غصه پرېږده، بد اخلاق او ناروا وینا پرېږده، صبر او حوصلې نه کار واخله. همدارنګه د بخاري حدیث دی، یوه ورځ ام قیس بنت محسن خپل نوی پیدا شوی زوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته تر څو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم پورته که او په خپله غېږ کې کښېنه. کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ماشوم په خپله غېږ کې کښېناوه، هغه ماشوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په غېږه کې متیازې او بولې وکړي. ګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه کوي؟ اوبه راغواړي او د متیازو نښې پرېمینځي، صفا کوي. په همدې کار سره خبره ختمیږي، نه غصه کیږي او نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تندي کې غونجې راځي. خیر د خپل ماشوم ته به لږ حوصله وکړي. که پردی ماشوم ستا په پاکو جامو باندې بولې او متیازې وکړي ته به څه عکس العمل ښي؟ همدا ده چې په ژوند کې ناکام یاستو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. کله چې زموږ او ستاسو د ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کړنلاره وه، نو بیا ولې موږ او تاسو له وړو وړو خبرو څخه کیسې جوړوو او په هره غټه او وړه خبره ځان په ستونزه کې ښکیلوو، ځان ته بې ځایه کارونه ګورو. دا ضروري نه ده چې ستا د کور او کوڅې هر شی ستا د طبع سره برابر. وان تجد عیبا فصد الخلل جل من لا عیب فیه وعلا. که ته کوم عیب بیا مومې نو دغه تشه ډکه کړه. لوړ او پورته هغه ذات دی چې په هغه کې هیڅ عیب نشته. داسې خلک هم شته چې معاملې ته د هغې له اهمیت څخه ډېر اهمیت ورکوي، چې په دې کار سره بېځایه خپل اعصاب سوځي. د خلکو د هغو تېروتنو چې ستا له نظره پټې دي د راسپړلو هڅه مه کوه. د نورو د عذر قبلولو لپاره خپله سینه پراخه کړئ، په ځانګړې توګه د هغو خلکو لپاره چې تاسو غواړي له تاسو سره مینه لري او د همدغې غوښتنې او مینې د پایښت لپاره له تاسو نه د بښنې غوښتونکي دي. همدغه آرزو او هیله وي او له دې پرته بله کومه شخصي ګټه په نظر کې نه لري، نو ضروري ده چې د هغوی معذرت ومنله شي. که داسې نشئ کولی نو لږ تر لږه د هغوی زړونه مه ماتوئ. د ابو داود او د ترمذي حدیث دی، یوه ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم منبر ته پورته شي او دومره په لوړ غږ یې خطبه وویله چې په کور کې ناستو باعزتو میرمنو یې غږ واورېده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای هغو کسانو چې یوازې په ژبه مو ایمان راوړی او په زړه کې مو ایمان نه دی دننه شوی، د مسلمانانو غیبتونه مه کوئ او د هغوی عیبونو پسې مه ګرځئ. څوک چې د خپل ورور عیب لټوي الله رب العزت د هغه عیب لټوي، او د هر چا د عیب پلټونکی چې الله رب العزت شي نو الله رب العزت بیا هغه بنده په خپل کور کې ذلیله او رسوا کوي. پرېږده غیبت مه کوه خورې او مورې د خلکو په عیبونو پسې مه ګرځه، د عیب پلټنه مه کوه. همدارنګې تا ته وایم وروره، ته چې د بل چا عیبونه لټوي غیبت کوي، الله رب العزت د ستا عیب وپلټي. چې کله الله رب العزت ستا د عیب پلټونکی شي الله رب العزت به بیا تا رسوا کړي. او د خلکو د تیروتنو حساب مه کوئ، د خلکو عیبونه مه لټوئ، خپل لاس او زړه پراخ کړئ او د دې کار لپاره هڅه وکړئ، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هیڅکله د ستونزې پیدا کولو غوښتونکی نه و. د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم په یو وړوکي غوندې مجلس کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل واورئ له تاسو نه د یو هم ماته زما د اصحابو یوه خبره هم نه رارسوي. زه غواړم چې کله ستاسو خواته راځم نو زما سینه پاکه او سوچه وي.
د خاورو بادولو هڅه مه کوئ. هغه که ناست دی نو په ناستی پرېږدئ. البته که خاوره باد شوه نو په خپل نستوړي سره پوزه پټه کړئ او له ژونده خوند واخلئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.